جادویي تخم. یو وخت په یو کور کې د شینخالۍ په نامه باندې یوه مور له خپل زوی شمشو سره اوسېدله. د شینخالۍ ترور هغه زوی شمشو وړوکی و، هغه د کوم کار کولو نه و. شینخالۍ ترور به د خلکو کورونو ته تلله، هلته به یې لوښي مینځل، د خلکو کوټې به یې راجارو کولې او نور ډېر کارونه به یې کول. د هغوی په بدله کې به شینخالۍ ترور له خلکو څخه څه ناڅه پیسې اخیستلې، بیا به یې هغې پیسې راواخیستلې، د خپل ځان او د دې بچي ګزاره به پې کوله. همداشان شپې او ورځې تېرېدلې. بیا یوه ورځ شینخالۍ ترور سخته ناروغه شوله. یا زما شمشو بچیه، ته ګوره زه څومره ناروغه یم، ټول بدن مې درد کوي، نه پوهېږم چې جوړه به شم او کمړه به شم. اوس به څه خورو او څه به څکو، ته هم د کوم کار کولو نه یې زما شمشو زویه. یا زما خوږې مورجانې چې زه یم ته هېڅ فکر مه کوه، زه به لاړ شم چېرته به مزدوري وکړم، مازدیګر ته به تا ته دوایي هم راوړم او د خوراک څښاک لپاره به هم څه راوړم. زما مورجانې زه لا ژوندی یم، زما سر ته دعا کوه، ته هېڅ فکر مه کوه. نه نه زما شمشو زوی جانه، چې مزدوري ونه کړې، ته لا وړکوټه یې، د کوم کار کولو نه یې. خدایه مه کړه ملا به دې ماته شي، لاسونه به دې تڼاکې شي. یا زما خوږې مورجانې، زه اوس وړکوټی نه یم، زه اوس لوی شوی یم، بلکې ځوان شوی یم. زه مزدوري کولی شم، هر کار کولی شم. زه ځم چې څه مزدوري وکړم، د خوراک څښاک لپاره به هم څه راوړم او ستا دپاره به هم دوایي راوړم. نه نه زما زوی جانه، زما په تا زړه نه کېږي چې ته دې مزدوري وکړې او کارونه دې وکړې. ته داسې چل وکړه چې ولاړ شه هغه غوا بوز د بازار ته، هلته په ګنج کې به یې خرڅه کړې او بیا به هغه پیسې راواخلې، د خوراک څښاک لپاره به هم څه پې راوړې. که چیرې پیسې لږې ډېرې وې، زما دپاره به هم څه دوایي راوړې. ولاړ شه. شمشو زړه نازړه وي چې هغه غوا خرڅه کړي، خو بالاخر دی خپله مور دې ته مجبوره کړي چې هغه غوا بوزدي بازار ته او هلته یې خرڅه کړي. یا زما ښکلې غواګۍ، زړه مې نه غواړي چې خرڅه دې کړم، خو څه وکړم، مور مې ناروغه ده، کور کې د خوراک څښاک لپاره هیڅ هم نشته او مور ما هم نه پرېږدي چې مزدوري وکړم. زه مجبور یم چې تا خرڅه کړم، درځه ولاړېږه چې بودې ځم بازار ته. شمشو هیڅ کله هم نه غواړي چې هغه غوا خرڅه کړي، خو دی ډېر مجبور وي چې هغه غوا خرڅه کړي. بالاخر دی هغه غوا ولاړه کړي او روانه یې کړي د ګنج په لوري چې هلته یې خرڅه کړي. شمشو غوا د ګنج په لوري روانه کړې وي چې ناڅاپه مخې له ورله یو بزرګ راشي. یا ماشومه، څومره ښکلې غوا در سره ده، دا دې خپله ده او که پردۍ ده، او چېرته یې بیایې، چېرته دې روانه کړې ده، ما ته هم ووایه لږ. اکا سر به دې څه خوږوم، مور مې د خلکو کورونو ته ځي، هلته د خلکو کره کارونه کوي، د هغوی په بدله کې د خلکو نه څه ناڅه پیسې اخلي او کور ته د خوراک څښاک لپاره څه پې راوړي. خو څو ورځې کېږي چې مور مې سخته ناروغه ده او د هیڅ کار کولو نه ده، ما هم کار ته نه پرېږدي چې کومه مزدوري وکړم. او زه مور دې ته مجبور کړم چې دا غوا خرڅه کړم او د خوراک څښاک لپاره څه ناڅه پې راوړم. یا ماشومه، خدای دې ستا مور روغه او جوړه کړي. زما ستا غوا ډېره زیاته خوښه شوله، ډېره ښکلې غوا ده. ته اوس داسې چل وکړه، دا غوا په ما را خرڅه کړه، زه به تا ته یو جادویي تخم درکړم. دا یو معمولي تخم نه دی، دا د جادو تخم دی. دا تخم به تاله په ډېر غټ کار درشي او ستا به ډېره غټه ګزاره پې وشي. بیا هغه بزرګ ورشي و شمشو ته هغه جادویي تخم ورکړي او شمشو هم و هغه بزرګ ته غوا ورکړي او هغه بزرګ هغه غوا روانه کړي، له شمشو څخه یې بوزي او شمشو په هغه غوا باندې ډېر زیات خفه وي او په هغه ځای باندې ولاړ وي. یا زما ښکلې غوا، زړه مې نه غوښتل چې خرڅه دې کړم، خو څه وکړم، مجبور یم. بالاخر شمشو له هغه ځای څخه روان شي د کور پر طرف. چې کله کور ته ورسیږي نو مور ورڅخه پوښتنه وکړي. یا زما شمشو زوی جانه، غوا دې څنګه دومره ژر خرڅه کړه او څنګه دومره ژر راغلې؟ غوا دې په څو خرڅه کړه او د خوراک څښاک لپاره دې ولې هېڅ رانه وړو؟ ووایه. بیا شمشو و خپلې مور شینخالۍ ترور ته ټوله کیسه وکړي چې غوا خو مې په یو بزرګ باندې خرڅه کړه او هغه راته په بدله کې یو جادویي بیج راکړو. په دې خبره باندې و شمشو ته خپله مور ډېره زیاته په غوسه شي. یا شمشو، ما درته ویل چې غوا بوزه ګنج ته او هلته یې په پیسو باندې خرڅه کړه،
خو تاروغه رمټه غوا په یو معمولي تخم باندې ورکړه. هغه تخم به اوس موږ له په کومه ښه راشي؟ ته وښیه ماته هغه تخم چې څه رقم تخم دی. شابه زرکه. بیا چې کله شمشو و شیخالۍ ترور ته هغه تخم وښیي نو شیخالۍ ترور یې د کوټې نه فورا بهر ګذار کړي چې هغه تخم ولاړ شي د دیواله بیخ ته پرېوځي او شمشو هم په ژړا ژړا ولاړ شي کومې بلې کوټې ته او هلته په کټ باندې پرېوځي. شمشو چې په کټ باندې پروت وي او ژاړي خو ناڅاپه یې سترګې پټې شي او اوده شي. بیا څه ساعت بعد شمشو له خوب نه راپاسي او په کټ باندې کښېني. بیا دی د کړکۍ د لارې و هغه دیواله ته وګوري د کوم دیواله خواته چې د مور شینخالۍ ترور هغه جادویي تخم تس کړی و. دی غواړي چې د هغه دیواله خوا کې هغه جادویي تخم وګوري خو د هغه تخم په ځای باندې یو لویه ونه ولاړه وه چې په هغه ونه کې یوه کوټه هم تر سترګو کېدله یعنې لیدل کېدله. او زما خدایا په دې ځای باندې خو مې مور هغه جادویي تخم ګذار کړی و خو اوس دغه جادویي تخم په ځای باندې څومره لویه ونه ولاړه ده او یوه کوټه هم پکې ښکاري. ځم چې ویې ګورم چې دا څنګه چل دی. بیا شمشو ورشي هغه ونه ښه له نږدې څخه وګوري او هغه کوټه هم ښه پکې وګوري. او زما خدایا څومره غټه ونه ده او څومره ښکلې کوټه پکې ښکاري. دې ونې ته ورخیږم دا کوټه د نږدې نه ګورم چې دا څه رقم کوټه ده. بیا شمشو لګیا شي چې په دې ونه وخیږي او هغه کوټه ښه له نږدې څخه وګوري. اوهو څومره لویه کوټه ده. نه پوهېږم چې د دې کوټې په نس کې به څه وي. د دې د دروازې له لارې ورځم د دې کوټې نس ته ګورم چې د دې کوټې په نس کې څه دي. بیا شمشو د دروازې د لارې د هغې کوټې نس ته ورشي. اوهو دا څه رقم کوټه ده. دا کوټه خو ماته د انسانانو کوټه نه معلومیږي. دا کوټه ماته ډیره درنه معلومیږي. زما په خیال چې دا د انسانانو کوټه نه ده دا د کوم بل شي کوټه ده. ته ودرېږه چې زه ښه پکې وګورم چې دا د څه شي کوټه ده او ولې یې دلته جوړه کړې ده. شمشو په هغه کوټه کې هریان دریان ولاړ وي چې ناڅاپه د ده خواته یو پیریانی راشي. ای د انسان بچیا ته دلته څنګه راغلی او دا ځای چا درته وښوده؟ څنګه درته معلوم شو او څه غواړې دلته؟ ته خبر یې او که نه چې دا ځای ډېر خطرناک دی؟ ولې راغلی دلته؟ ځه ولاړ شې مړه کېږه د دې ځای نه که نه نو ختم به شې. ای ته څوک یې او دا خپې دې ولې نشته او پاس په هوا کې څنګه الوځې؟ راته ووایه کنې اوس به دې په دې سر باندې وولم. ژر راته ووایه هله شابه. ای د انسان بچیا زه یو پیریانی یم. خبر یې او که نه چې زه یو خاوند هم لرم چې هغه خاوند مې ډېر زیات خوش او خطرناک دی او اوس در باندې راغلو نو همدلته به دې چپړې کړي او وبه دې خوري. ځه ولاړ شه دا ځای ډېر خطرناک دی. زما سړی در باندې راځي. زر ولاړ شه هله شابه لاړ شه. زما خاوند ډېر انسانان چپړې کړي او خوړلي او ټول مال او دولت یې ترېنه قبضه کړی. ځه ولاړ شه زما خاوند ډېر زیات خطرناک دی. ښه ته یو خاوند هم لرې چې هغه یو پیری دی. زما له پلار سره هم دغسې چلند شوی و. یو پیری زما پلار وژلی و او مال یې په زور ترېنه اخیستی و قبضه کړی و. زما خو هم ستا په خاوند باندې شک شو چې هغه مال به هم ستا خاوند ترېنه اخیستی وي زما د پلار نه. ته ودرېږه چې ستا خاوند راشي زه به یې خوښ شم. بیا ته ګوره چې زه ستا له خاوند پیري څخه څنګه زما د پلار هغه مال دولت ټول په زور باندې اخلم. ته ګوره چې زه به څنګه خوښېږم. ته ودرېږه چې یو ځل دی راشي. نه نه د انسان بچیا چې داسې ونه کړې. زما خاوند یو پیری دی. وخته ډېر لوی لوی انسانان د ټینګې نه دي. ډېر لوی لوی دیوان د ټینګې نه دي. هغه یو خطرناک پیری دی. ته خو د انسان یو ورکوټې شان ماشوم بچی یې. زما خبره ومنه او د دې ځای څخه لاړ شه کنې در باندې را به شي او دلته به دې چکړې کړي وبه دې خوري. زما مشوره ومنه ولاړ شه. شمشو او پیریانی چې کله یو بل سره په خبرو بوخت وي نو ناڅاپه یې تر غوږونو د یو شي خطرناک اواز شي چې هغه اواز ډېر زیات خطرناک معلومیږي. درته ویل مې چې زما خاوند ډېر زیات خطرناک دی او در باندې را به شي. اوس ته په خپلو
ولګول چې زما خاوند را روان دی. زما په خیال چې دلته نږدې کوم ځای را روان دی او څومره خطرناک اواز یې دی چې د راتګ یې دومره خطرناک اواز دی، نو دی به څومره خطرناک وي. اوس زما مشوره ومنه او لاړ شه د دې المارۍ خوا کې پټ شه، زه به ورته کومه بهانه وکړم. لاړ شه شابه. شمشو چې کله د پیري د راتګ هغه خطرناک आवाज واوري نو ډیر زیات وډار شي، نو ځکه بیا د پیریانۍ خبره ومني او لاړ شي د انوارۍ شاته پټ شي او بیا ناڅاپه هغه پیری هم راشي کوټې ته. یا ښځې خبره یې او کنه چې زه نن ډېر زیات وږی شوی یم او ما ته په دې کوټه کې نن د انسان بوی معلومیږي. ژر یې راته ښایه چې چکنی یې کړم او ویې خورم. زه ډېر وږی شوی یم، هلک ښځې شاته. یا سړی یاست، کوټې ته هېڅ انسان راغلی نه دی. انسان کله دومره جرأت کولی شي چې ستا کوټې ته راشي؟ ته خو ډېر خطرناک یې. زه تللی وم ځنګل ته، هلته یو انسان سره مېلاو شوی وم، څو خبرې اترې مې ورسره وکړې، نو ځکه مې د انسان بوی ترېنه واخیستو. زما د انسان بوی ځي. ته ودرېږه چې زه تا ته ښه خوراک برابر کړم چې دا لوږه دې پرې ختمه شي. دغه پیریانۍ په زړه باندې ډیره زیاته صفا او رحم کوونکې وه، نو ځکه یې خپل خاوند پیري ته بهانه وکړه چې دلته هیڅ انسان راغلی نه دی او بیا ولاړه شي د خپل خاوند پیري لپاره یو ښه خوراک برابر کړي او د هغه مخې ته یې کیږدي چې هغه پیری هغه خوراک ښه وخوري او ځان پرې موړ کړي. بیا هغه پیری و خپلې ښځې پیریانۍ ته ووایي: یا ښځې ولاړه شه، هغه سکې راواخله کوم چې ما د یو انسان نه په زور اخیستې وې او هغه انسان مې چکړې کړی و او خوړلی مې و. ولاړه شه هغه سکې راواخله چې زه یې وګورم چې پوره دي او که نه څه مانده شوي خو نه دي. ولاړه شه راواخله شابه. بیا هغه پیریانۍ ولاړه شي و پیري ته هغه سکې راوړي. د دوی په دې خبرو باندې شمشو هم غوږ نیولی و، کوم چې د دې المارۍ شاته پټ و. او زما د پیریانو باچا، دا سکې خو ټولې پوره دي، یوه هم پکې مانده شوې نه ده. دا ما په ډېر محنت او خوارۍ باندې پیدا کړي، کوم چې مې یو انسان چکړې کړی و او دا مې ترېنه اخیستې وي. د پیري په دې خبرو باندې شمشو د انوارۍ شاته ښه مکمل غوږ نیولی و او ټولې خبرې یې ترېنه واورېدوې او بیا یې مکمل یقین راغلو چې زما پلار همدې پیري وژلی او ټول دولت یې ترېنه اخیستی، هغه ځکه چې د شمشو پلار مخکې ډېر زیات مالدار و. پیري چې کله هغه سکې وکتلې نو بیا ډېر زیات خوب ورله راغلو، نو ځکه یې بیا هغه سکې خپلې مخې ته په کټ باندې کېښودې او په کټ څملاستو وده شو. ښه پیريه، ته انسانان هم چکړې کوي او خورې یې. زما اوس مکمل یقین شو چې زما پلار هم تا وژلی او دا سکې دې ترېنه اخیستې. اوس به دې زه هم خوښ شم. ته ښه وده شه، ته ودرېږه چې زه تا سره کوم چلند کوم. پیری چې کله وده شي نو شمشو هم پټ پټ کوړنګ کوړنګ ورشي د هغو سکو خواته کومې سکې چې پیري په کټ باندې خپلې مخې ته ایښې وې. شمشو هم ورشي هغه سکې د پیري نه راواخلي او تیز تیز روان شي. شمشو چې ډېر زیات تیز روان وي نو د خپو اوازونه یې تر ډېرو لیرو پورې اورېدول کېږي چې هغه اوازونه پیریانۍ واوري او بیا په شمشو پسې غږ وکړي: یا د انسان بچیه ودرېږه، چېرته درومې؟ ودرېږه. یا د انسان بچیه چېرته درومې او دا لاس کې دې څه نیولي؟ زما په خیال چې زما د خاوند نه دي هغه سکې راپټې کړي. دا سکې دلته پرېږده او ته ولاړ شه، که زما خاوند ولیدې نو دلته به دې ختم کړي. شابه سکې پرېږده او ته ولاړ شه. پیریانۍ چې کله و شمشو ته په خبرو اخته وي نو ناڅاپه د پاسه هغه پیری پیرا شي. یا ښځې دا چا سره لګیا یې؟ خپل ځان سره لګیا یې که کوم بل پیری راغلی؟ او یا ښځې هغه زما سکې څه شوې؟ ما خپلې مخې ته په کټ باندې ایښې وې او زه وده شوی وم. کله چې د خوب نه راپاڅېدم ما ومې کتل نو هغه سکې نه وې. هغه چا پټې کړي؟ تا خو به نه یې پټې کړي. یا سړیه هغه سکې ما نه دي پټې کړي، هغه سکې د انسان بچي پټې کړي. کوم انسان چې تا چکړې کړی و او هغه سکې دې په زور ترېنه اخیستې وې، هغه و زما مخې ته ولاړ و، بیا ته په منځ کې راغلې او هغه وتښتېدو، هم اوس دستي ولاړو، په دې لار باندې ولاړه. یا ښځې دا ټول ستا د لاسه ما ته راپېښېږي. ما درته ویل چې په کوټه کې د انسان بوی دی، خو تا ویل نه، ما ته دې بهانه وکړه. که هغه انسان تا ما ته ښودلی وای نو ما به چکړې کړی وو، خو اوس هغه زما نه هغه سکې یوړې. ته ودرېږه چې زه به هم خوښ شم.
زه اوس ورپسې ځم. بیا پیری په شمشو پسې والوځي، خو شمشو د ونې نه کوز شوی وي او ژر ژر ولاړ شي خپلې کوټې ته او خپلې مور شینخالۍ ترور ته ووایي هله مورجانې هغه توبری راته ښایه، زما ډېر ضروري پکار دی او دغه سکې پټې کړه. یا زما زوی جانه په توبري څه کړې او ولې دومره په تادۍ کې یې او دغه سکې د چا دي چې لاس کې دې نیولې؟ د چا نه دې راپټې کړې او که یې غلا کړلې او که چا په خیرات کې درکړلې؟ ووایه زوی جانه. یا مورجانې دا وخت د اختنو پوښتنو نه دی، هله ژر شه او هغه توبری راته ښایه، که نه هغه به راشي او موږ به دواړه ووژني او دا سکې به هم رانه یوشي. هغه زموږ یو دښمن دی. هله مورجانې ما ته هغه توبری ښایه، هله ژر کوه که نه راباندې رابشي. ژر کوه هله مورجانې ولاړه شه هغه توبری راته ښایه. بیا شینخالۍ ترور و شمشو ته هغه توبری ورکړي او شمشو هم ژر ژر راشي د هغې ونې خوا ته په کومه ونه کې چې د پیریانو کوټه وه. شمشو هم و هغه ونې ته هغه توبری ونیسي او هغه ونه ښه پې ووهي چې هغه ونه په ځمکه باندې راپرېوځي، هغه ونه ذره ذره شي او په هغه ونه کې هغه کوټه هم ذره ذره شي چې په هغه کوټه کې هغه پیریان هم خپل ژوند د لاسه ورکړي او مړ شي. ګرانو دوستانو دا کیسه ښه وه او که نه دا به تاسو مونږ ته په کمنټ کې ولیکئ. که زحمت نه وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نور راکئ مونږ ته تر بلې کیسې راوړلو پورې اجازت د لوی الله پامان.